ښاغلی مفتي صاحب یو محترم ورور پیغام پرېښی دی او پوښتنه کړې ده. پوښتنه په دې ډول ده، وایي چې یو سړي خپله لور په نکاح یو کس ته ورکړې ده چې هغه په امریکا کې اوسېږي او هغه فاحش سړی دی، د نورو ښځو سره تعلقات لري. خپلې ښځې ته یې څو واره ویلي دي چې زما د کوره څخه ووځه، زما نه یې پکار. نو آیا په دغه الفاظ سره طلاق واقع کېږي که یا که طلاق واقع کېږي نو څو طلاقه واقع کېږي؟ مهرباني وکړئ محترم مفتي صاحب کورته ځواب ووایاست. حامدا و مصلیا اما بعد. د محترم ورور د پوښتنې په جواب کې علمای کرام فرمایي که چیرې یو کس خپلې ښځې ته ووایي چې زما د کوره څخه ووځه، نو په دغه خبره کې د ده و نیت ته اعتبار سته. که چیرې د یوه طلاق نیت کړی و نو یو طلاق باین واقع کېږي، او که چیرې د دوه طلاقو نیت کړی نو دوه طلاق واقع کېږي، او که د درو طلاقو نیت کړی نو درې طلاق واقع کېږي. البته که چیرې نیت د طلاق نو کړی نو بیا طلاق نه واقع کېږي، مګر که چیرې یو کس د غضب په حالت کې یا د جنگ په حالت کې یا د طلاق د مذاکرې او د خبرو په وخت کې خپلې ښځې ته دغه کلمه استعمال کړي چې زما د کوره څخه وځه، په دغه درو حالاتو کې د دغه کس نیت اعتبار سته. البته دا خبره کول چې زما په کار نه په دې سره طلاق نه واقع کېږي که د طلاق نیت وي او که یې نه وي کړی. رد المحتار جلد وهم صفحه 505، فتاوای خانیه جلد اول صفحه 411، همدا ډول هدایه شریفه جلد وهم صفحه 353، البحر الرائق جلد وهم صفحه 304، هدایه شریفه جلد وهم صفحه 352، فتاوای هندیه جلد اول صفحه 315، فتاوای تاتارخانیه جلد 4 صفحه 422. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.